واخلې او دا نه پنسدي او حرف نوم اخلو ته به د همغه حرف چې د پیغمبر نوم پې شروع شوی ته به د پیغمبر نوم اخلي صحیح شو په لام کې دا مې یو مشهوره پیغمبر دی داود علیه السلام لام او توی داود کاکا علیه توکلي لګیا په خدای داود علیه السلام داود علیه السلام هغه دال راځي دال د لام سره تړلی کنه داود علیه السلام لام د کنه سره لام سره تړلی ده کنه داود علیه السلام لګي شملتا میکړي ځان لوخت دیم د رحمت انتظار چستا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کې جوړې خیرت خیر څنګه د کاروبار بس گزاره چلیږي دا ودره وکنه چال دی الحمدلله خوشاله ژوند نه بس گزاره چلیږي ګرمۍ سره چال ده اره ګرمي خدا سي ګرمي د خدای راسي کنه سي بيخي طاقت کی ښه زموږ یو برنامه ده دوستر کو پښتنه کوو ته به جواب راکې صحیح شو مثلا یو حرف نوم اخلو ته به د هغه حرف چې د پیغمبر نوم پې شروع شوی ته به د پیغمبر نوم اخلي صحیح شو صحیح شو او پیسې به هم درته داسې نغد لاس کې ونیسم او لس پوښتنې دې که جواب کړي نو کافي پیسې به وګټې صحیح ده ښه او په سره پوښتنې دې چې جوابوله یا دنه پنسدي جګوی سي ښه صحیح ده او اسانه پوښتنه وکړم که سخت ښه ده موږ خو تعلیم هم نه ده کړی څه دروغ درته وایم وضاحت ان شاء الله پیغمبرانو نومونه دي موږ تاسو زده یي اوس لږ زیات کوم ښه زه اسانه به شروع وکړم ځکه یا هغه حرف ده چې د ډېرو پیغمبرانو نومونه پې شته نو په یا کې د یو پیغمبر نوم واخله نبی علیه السلام نه چې اول کې حرف یا راغلی اول کې ډېر دي یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام بالکل د جواب صحیح ده واخلې او دنه پنسدي یوسف علیه السلام خو نو مشهوره پیغمبر ده او خو بس مشهوره پیغمبر و د الله ډېر نازولی پیغمبر و بل الف کې ووایه ځه یو د اخر نه یو د سر نه الف کې ډېر نومونه شته ډېرو پیغمبرانو نومونه اول کې الف ده داود علیه السلام خو دال ده نقل درکم موسی علیه السلام خو میم ده که نه موسی علیه السلام کې خو میم ګوره زه یو نقل درکم په دیو کې د یو پیغمبر آدم علیه السلام آدم علیه السلام د نقل نه مخکې دی توکلي دی لکه چې ویلې آدم علیه السلام آدم علیه السلام اول کې کوم حرف ده آدم میم ده لکه میم کې راځي بیا دال راځي کاکا ماشاءالله توکلي لګیا ده واخله نوش شان دی زه ځو مخکې صحیح ده صحیح څه ښه بل ووایه بله م اسانه میم موسی علیه السلام موسی علیه السلام موسی علیه السلام اول کې چې کوم حرف ده میم ده میم ده آدم علیه السلام کې د میم ویلې آدم علیه السلام کې هلته دال راځي اول موسی علیه السلام کې میم راځي موسی آدم علیه السلام کې الف راځي موسی علیه السلام کې میم او کنه ښه زه بله پوښتنه وکړم وکړه زه مخکې زه ورځه فساد که پوښتنه دې غلطه کړه هغه بېرته درنه اخله پروا نه کوي واخله مشکل نشته ښه بل ووایه په لام کې لام کې دا مې یو مشهوره پیغمبر ده او یو ډېر هغه قوم یې درلوده ډېر کمزوری او ضعیفه قوم یې درلوده خدای په خپل غضب را نازل کړي هغه یونس علیه السلام نه یونس خو یا راځي لام ما ویل موسی علیه السلام نه خو میم راځي موسی دغه اول کې لام راځي اخر کې توی راځي داود علیه السلام لام او توی داود کاکا توکلي لګیا په خدای داود علیه السلام داود علیه السلام خو دال راځي دال د لام سره تړلی کنه داود علیه السلام لام ده کنه سره لام سره تړلی ده کنه داود علیه السلام داود کې لام نشته داود علیه السلام دال الف واو دال علیه السلام کې لام شته دا خبره صحیح ده موسی علیه السلام څه دی وګټلې یو نیم زره الله توکل دی یو نیم زره وګټلې کاکا موسی علیه السلام ښه زه یو پوښتنه بله درنه کوم که جواب دې کړه جواب که نه بیا بس سره خدای پاماني کوو صحیح ده زه یو چانس به بل هم درکړم صحیح ده صحیح شو یو بل حرف کې ووایه اسانه پوښتنه درنه وکړم په سواد کې ووایه هغه هم مشهوره پیغمبر ده سواد کې مونږ تاسو خلکو ته هم وایو که نه
خلکو ته وایي دا ډېر صالح انسان ده کنه فلانکی شخص وایي ډېر صالح انسان ده که نه ما ډېر نومونه زده دي خو ما نه هېرېږي که نه ټولو پیغمبرانو نومونه مې زده دي ته فکر وکړه دا زه چې درته یم په دې کې فکر وکړه مونږ وایو چې یو کس چې دی دا ډېر صالح انسان دی عبدالله د نبي علیه السلام د پلار نوم عبدالله نه خو زه خو درته وایم چې سوات کې اول کې سوات راغلی درته وایم چې مونږ تاسې وایو چې چاته دا ډېر صالح انسان دی عبدالمطلب ډېره مننه کاکا خیر سي سلامت اوسې څو روپۍ شوې 1.5 بس دي که ده بس دي د ورځې څو ګټې نو کار مار نسته نه کار نسته بیخي چې بس لړل څټل دی اورې څونه فامیل لري کور کې یاره شپږونه پره دي شپږونه پره دي او د ګټې وټې دقه ځیم بس یوازې ته هم په پښه معذوره یم زه الله دې همت درکړي تاسو ډېر با همته خلک دي عمر کې کار کوئ موږ ځوانان یو کله کله ستړي سو خفه سو چې ولا دا شی الله هم کامیاب تاسو ماشاءالله په دې عمر کې کار کوئ خوشحاله اوسېږئ الله مې عزتمن کا که دا سواد به درته وایم درته صالح صالح مې ویلې سواد صالح علیه السلام صالح علیه السلام زه یو پنسدي به بل هم درکړم الله خوشحاله صحیح شو او زه جار سم راکړې وغېږه الله هم ګوري ارمان پر پورا ناشهیز د ژوند ډېره مننه دا نن به هم تیر شي په شان د پرون له چا نه هم پټ نه دی دا حقیقت راګوري پر مخ مو دی لوی ستر ازمون